پټول څادرونه به ځان باندې زوړند کي نو چې سر باندې سړی څادر واخلي او زوړند کي نو مخې پټېږي که نه پټېږي چې په سر سړی څادر زوړند کي مخ پټېږي که نه پټېږي یدنین علیهن من جلابیبهن جلابیب چې دي هغه به په ځان باندې زوړند کي زوړند او حدیث کې راغلی چې المحرمة لا تنتقب چې کومې ښځې د حج احرام وتړه هغه به نقاب نه اغوندي نقاب خو پېژنئ که نقاب به نه اغوندي نو څه معنا شوه د دې معنا دا شوه چې نقاب د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې مروج و نقاب د نبي علیه الصلاة والسلام نه مخکې خو مروج نه و ځکه چې مشرکانو کې پرده نه وه نو معلومیږي چې وایي محرمه به نقاب نه اغوندي دې نه معلومیږي چې د ستر او د پردې د احکامو نه پس په صحابیاتو کې او په مؤمنانو ښځو کې نقاب عام شوی نو ځکه یې ویلي چې محرمه به نقاب نه اغوندي نقاب نوم چې واوري غربیان هغوی کې سم سیخان چوخېږي خو نقاب دا د صحابو سنت دی نقاب د قرآن د پردې د حکم د نزول نه پس صحابو بیبیانو اچولی دی د نبی رحمت صلی الله علیه وسلم په وخت کې اچول شوی دی د اسلام شعار دی د اسلامي تهذیب نښه ده مسلمانې ښځې به اچوي که کافران د غصې نه مړه کېږي مړه دي شي که د دې ځای په مسلمانانو کې د کفارو ایجنټان او نمایندګان سیکولرستان او لیبرالان چوي ودي چوي هغې دپاره موږ دین بدلوی نه شو هغې دپاره موږ قرآن بدلوی نه شو نقاب د مسلمانې ښځې پرده ده که یو سړي اسلام خوښ نه وي مهرباني دې وکړي مرتد دې شي اسلام دې پرېږدي چې زما اسلام نه دی خوښ د الله حکمونه د چا خوښ نه وي پرده یې نه ده خوښه نقاب یې نه دی خوښ ستر یې نه دی خوښ د شرابو حرمت یې نه دی خوښ د شریعت احکام یې نه دي خوښ نو بیا مسلمان ولې دی چا په دې باندې مجبور کړی دی چې مسلمان دي شي د دې زمانې منافقین بزدلان دي د دې زمانې منافقین بزدل دي بې جرأته دي د خپل کفر او د خپلې بېدینۍ اظهار د الله او د نبي د احکامو نه د انکار اظهار کولی نه شي موږ وایو بزدلانو چې دین نه منئ د الله حکمونه نه منئ د الله او د الله د شریعت حکمونه نه منئ خو ښکاره وایي چې نه منو که ځان باندې د اسلام لباده او د اسلام پرده اچولې ده د اسلام د پردې د لاندې د الله او د الله د پیغمبر دښمنان د اسلام د پردې د لاندې د الله او د الله د نبي حکمونه ردوئ د اسلام د پردې د لاندې د پرده ردوئ د اسلام د پردې د لاندې د الله او د نبي حکمونو پورې خاندئ دا خو دین دی چې څوک یې مني ولې مني که د چا خوښ یې ولې مني که د چا خوښ نه وي نو نه دې مني که نه دې مني ښکاره دی وایي چې زه نه منم چې د هغې نه بیا هر څه عواقب او نتایج جوړېږي هغه به برداشت کړي د کفر او د ارتداد د عواقبو او د نتایجو نه د ځان بچ کولو لپاره فقط د اسلام نوم اخلي او د الله او د الله د نبي حکمونو پورې خاندي او د الله او د الله د نبي حکمونو عملي کولو ته نه تیارېږي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے کہ کان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم محرمات من نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره حج ته تلو او قافله به موږ باندې تیرې دي او موږ په احرام کې فاذا حجوا بنا صدلت احدانا جلبابها من راسها کله به دله د خلکو موږ ته را نږدې شوه نو موږ به چې خپل څادر په خپل مخ باندې زوړند کړو فاذا جاوزونا کشفناه چې خلک به لرې شو دشته به وه بیا خو به بل څوک نه نو موږ به بیا خپل مخ ښکاره چې سړي به راغله مخ به م پټ که نو که مخ د پټېدو شی نه وی نو د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه به دا حدیث ولې او دی د احرام په وخت کې کو محرمو ښځو باره کې چې محرمو ښځو باندې نقاب منې و نو حضرت عایشې دا د سوال په جواب کې ویلي چې ټیک شو نقاب منې و نو څادر خو منې نه دی څادر خو اچوه که نقاب منې دی د محرمې دپاره څادر څوکه غوړولو په مخ باندې دا ورته منې نه دي وایي موږ به نبي علیه السلام سره داسې کول فاطمه بنت منذر یو ښځه ده وایي چې کلنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات موږ به مخونه پټول او موږ به احرام کیو حج کې احرام کې به موږ مخونه پټول ونحن مع اسماء بنت ابي بکر او موږ اسماء بنت ابي بکر سره به د
د ابوبکر صدیق لور حضرت اسما د نبی علیه السلام خینه د حضرت عایشې خور هغې سره به موږ وو موږ به په احرام کې د احرام په حالت کې مخ پټو او هغې به د احرام په حالت کې موږ د مخ پټولو نه نه منې کړي یعنې دا شبه هم نشته ده چې د احرام په وخت کې به ښځه مخ نه پټوي د احرام په وخت کې به هم ښځه مخ پټوي نقاب به نه اغوندي نقاب ممنوع دی صدر ځوړندول ممنوع نه دي او بې احرامه خو به خامخا مخ پټوي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی تسدل المرأة جلبابها من فوق راسها على وجهها احرام کې دیو ښځه خپل جلباب یعنی خپل صادر د سر نه په خپل مخ باندې زوړن کی خپل مخ نه په خپل مخ باندې د زوړن کی د سر نه نو مخ چې دا په پرده کې شامل ګوري که مخ په حجاب او پرده کې شامل نه نو بیا د محرمینو او د غیر محرمینو فرق څه شي ښځه خو خپل بدن ټول عورت دی دا خو اجماع ده د امت په دې باندې صحیح شو که نه ټول بدن عورت شو دا خو نه محرم ته ښودی شي نه غیر محرم ته او ته مخ او لاسونه په حجاب کې شامل نه دي نو دا مخ او لاسونه خو بیا چې حجاب کې شامل نه شو نو محرم ته به هم ښیي غیر محرم ته به هم ښیي صحیح شو نو خو بیا د محرم او د غیر محرم فرق څه شی شو د محرم او د غیر محرم فرق خو بیا پاتې نه شو که نه او بله دا ده چې دا پرده د دې لپاره ده چې فتنې مخه ونیولی شي د زنا او د بدکارۍ او د فتنې او د عشق و معشوقې مخه ونیولی شي او فتنه چې ده د ټول بدن نه زیاته یا د بعضې انظامونو سره برابره هغه فتنه چې ده د مخ نه ده یو سړی چې ښځه خوښوي یا ښځه چې سړی خوښوي خو د مخ نه خوښوي ابتدایي قتل په مخ باندې کېږي د عشق و معشوقو اشعار چې کومو شاعرانو ویلي دي نو هغې خو ټول د مخ صفت ډېر کوي نورو شیانو نه د مخ صفت ډېر کوي نو په دې وجه باندې په مخ کې فتنه ډېره ده نو دې وجه نه مخ چې دی دا باید پټ شي او دا باید په ستر شي ښځه د کور نه بار وتی شي او که د کور نه بار وتی نه شي ښځه چې دا د حاجت دپاره او د ضرورت دپاره د کور نه بار وتی شي حضرت سوده رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین کور نه شپې بار وتی وه د خپل حاجت دپاره زړه ابۍ وه مشره بیبي وه ټولې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه طبیعت کې خو سختي وه نو هغې ورته ویلې یا سوده عرفنا کې هم پېژندې یعنې ته خو تیاره کې راوتې چې ما به دا تیاره کې څوک نه پېژندې هم پېژندې بیا چېرته ولیده نو بیا ورته ویلې ته ولې وځې نو هغه راغله نبي علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړ پیغمبر صاحب بیبي وه مشره بیبي وه زړه نو ورته ویلې چې دا عمر چې دی مونږ ته غوسه کېږي او چې بالکل بار مه راوځي د خپل حاجت و ضرورت دپاره نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې قد اذن الله لکن ان تخرجن لحوائجکن نه الله تاسو ته د دې اجازت درکړی دی چې د خپلو حاجتونو دپاره د کور نه بار وځئ څه حاجت یي څه ضرورت یي څه کار یي د هغه کار او ضرورت دپاره بار وتی شئ یوه ښځه وه ام حمید الساعدیه ډېره مبارکه بیبي وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل انی احب الصلاة معک تا پسې مونځ ډېر خوښومه چې مسجد نبوي کې مې مونځ کولی قال نبي عليه الصلاة والسلام ورته وفرمایل قد علمت مشره ښځه وه ما ته معلومه ده چې ته ما پسې مونځ خوښې خو ورته وفرمایل چې صلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک د کوټې کونج کې چې مونځ کې د کوټې د منځ نه هغه ښه دی وصلاتک فی حجرتک او کوټه کې چې مونځ کې خیر لک من صلاتک فی دارک دا د هغه مونځ نه بهتر دی چې اویلی کې کې د کور په غولي کې په اویلی کې کې وصلاتک فی دارک خیر لک من صلاتک فی مسجد قومک او کوم کور چې ته کوم مونځ چې ته د کور په اویلی او غولي کې کې